زموږ د بزرګانو کې حضرت ابراهیم یو ادهم ډېر لوی بزرګ تیر سو. یو ورځ په دریاب کې د یو کښتۍ کې سفر کوي او کښتۍ غټه کښتۍ د په هغې کې نارینه او زنانه مشران او کشران ډېر ناست دي. دی داسې بوډا غوندې سړی دی، دا سر یې خریلی دي او په کښتۍ کې ناست دی، سرتور سر ناست دی. ځکه سر چې سړی اول وخورئ نو بیا دا سرتور چې د هغې هغه ګرمایي وځي. او تاسو لیدلی بعضې ماشومان لږ شرارتیانې او دا یو سپین ږیری بزرګ دی، دا سر یې ډېر ښوی دی بریش، یو ماشوم رالی بری پر دې سر دی لاس ورتېر کړي. او تاسو لیدلی چې کله یو ماشوم یو چل وکړي دویم ماشوم یې کوي، دویم ماشوم هم را میدان پر سر یې لاس، دریم هم ورتېر کړي، څلورم هم حساب کوي دا ماشومان پر سر لاس ورتېروي. په دې ماشومانو کې بعضې لږ شرارتیانې، اخره یو رالی بری پر دې سر په چپلا به د دویم هم ورته پام سو، دویم هم ووایي، دریم هم ووایي، اخر د لویانو ورته پام سو، بری یې میله ځینې جوړ کړه. په کښتۍ کې یو قسم بدتمیزي ده. د الله یو نیک بنده، د الله یو ولی، د الله یو دوست ناست دی، هغه انسانانو پر ده باندې ډېر د بدتمیزي شکل جوړ کړی دی. څوک یې پر سر په چپلاخ وایي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. یو شاګرد ورته وایي چې حضرت دعا وکړه چې الله تعالی پر دوی باندې دا کښتۍ واړوي، دا کښتۍ ورباندې غرق کړي. دی دعا شروع کړه، یا الله د دې بجای چې د دې دغه کښتۍ ظاهري اړه، یا الله د دې بجای د دې د زړو کښتۍ واړو، په زړو کې انقلاب راوله، په زړو کې بدلون راوله، چې زړونه د ګناه څخه د تقوا و طرف ته سي، چې زړونه د بدو څخه د ښو طرف ته سي. د الله تعالی د یو ولی دعا ده، د هغې په حالاتو کې لیکلي دي چې کوم انسانانو متعلق د دعا وکړه چې څومره انسانان په دې کښتۍ کې ناستو، الله تعالی د مرګ څخه مخکې ټولو ته د ولایت مقام ورکړي او ټول الله تعالی د ولایت مقام ته ورسول. د هغې څخه وروسته بیا مرګ ورباندې راغلی، ځکه ده دا دعا ورته کړې وه چې الله تعالی د زړو کښتۍ یې واړوه، نو د هغې د زړو کښتۍ الله تعالی واړولې، هغې یې د ګناه څخه تقوا ته راوګرځول، هغې یې د بدو څخه ښو ته راوګرځول. ځکه زه دا وایم چې زندگی د هغې خلکو پر طریقه که سړی تېروي، بیا خو زندگی اخلاق غواړي، بیا خو زندگی ښه ژوند غواړي، بیا خو به زندگی کې ډېر فریض غواړي، بیا خو به زندگی په دا شکل چې د پیغمبر علیه صلات وسلام پر دین باندې او د پیغمبر علیه صلات وسلام د دې بشارت او د زیري څخه ګټه اخیستل.